هلمند کې د ساري ناروغیو د درملنې لپاره سل بستریز روغتون پرانیستل شو. د هلمند د عامې روغتیا رئیس وایي یاد روغتون د یوه کال په موده کې جوړ شوی. د نوموړي په خبره دغه پروژه د اسیا پرمختیایي بانک په مالي ملاتړ د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د افغان ملي شرکت لخوا بشپړه شوې. په لومړي ځل د کندهار له لارې پاکستان ته د ترکمنستان هیواد د ګازو صادرات پیل شول. د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محمد یونس محمد وایي چې په لومړي ځل د کندهار له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو صادرات پیل شول. نوموړي زیاتوي لومړی ځل دی له دې لارې پاکستان ته 50 ټانکره ګاز صادریږي. د کابل امنیه قومنداني وایي د لسمې حوزې امنیتي ځواکونو یو تښتول شوی ماشوم ژغورلی. سرچینې وایي انسان تښتونکو د یوسف په نوم یو کوچنی هلک د کابل ښار له لسمې حوزې اړوند سیمې څخه تښتولی چې امنیتي مسؤلینو تر خبرتیا وروسته 3 تنه انسان تښتونکي نیولي او ماشوم یې خپلې کورنۍ ته سپارلی. د اوبو او برېښنا وزارت په 8 ولایتونو کې د اوبو د کچې لوړېدو، سیلابونو راوتلو او په ځینو سیمو کې د ورښت اټکل کړی. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نن او سبا دوشنبه د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو د کچې لوړېدو او د سیلابونو راوتلو اټکل شوی. یاد وزارت ویلي ناڅاپي سیلابونه او ورښتونه د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې امکان لري. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر وایي د پاکستان د امنیت لپاره په افغانستان کې ثبات، امنیت او سوله مهم دي. نوموړي چې پرونی په یوې پوځي اکاډمۍ کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل پاکستان په سیمه کې د ټیکاو او اقتصادي ثبات د غوښتنې په موخه د افغان سولې له بهیره دوامداره ملاتړ کوي. هغه ویلي چې افغانستان کې ټیکاو د پاکستان امنیت ته بنسټیز حیثیت لري. د نوموړي په خبره چې دوی ته د هیواد له ساتنې بل مهم لومړیتوب نشته.